هغې لپاره بعض حضراتو شرطونه یې ښودي دي چې دومره میله پکې تلی شوی او چې اوبه ورته دننه نه ځي او چې معمولي سوری پکې دننه نه وي او خفه پکې بلکل نه ښکاري دا ټول باطل شرطونه دي. په دې کې یو شرط هم د الله په کتاب کې او د رسول په حدیثونو کې نشته. کوم شرطونه چې قرآن او حدیث کې راغلي هغه د ځان یاد ساته. اولنې چې په هغه جورابو په مسح کې چې کوم دي د چاردام نه بعد اغوستي لکه یو سړي چاردام وکړو په اوبو باندې اودس وکړو تیمم نه اوبو باندې چاردام وکړو د هغې نه بعد به دې جورابې واچوي نو په دې جورابو باندې مسح کولی چې دا اولنی شرط دی. دویم شرط دی چې دا جورابې او دا موزې به پاکي لکه پلیتې به نه وي. دریم شرط دا دی چې په هغه اودسماتې کې او په مسح کې به کوم کې چې په انسان باندې چاردام لازمیږي غسل نه چې کوم اودسماتې کې غسل لازم شي په هغې کې مسح نه کېږي لکه انسان د جنابت په حالت کې دی نو لازم به د خپې وینځي په هغې کې مسح نه کېږي. څلورم شرط اخرنی شرط چې دا مسح به په دې مدت کې دننه وي کوم مدت چې ورله شریعت ورکړی د مقیم دپاره شپه ورځ د مسافر دپاره 3 ورځې او 3 شپې او د فایدې دپاره یې ساتئ دا وخت سوال کو میدان تشا زدر تکاپی اما سوال کو میدان تشا زدر تکاپی اما تغیر مقلد ملا زای حنفی اما تغیر مقلد ملا زای حنفی اما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د اهل سنت والجماعت د عقیدې سره تعلق لرونکو غیرتمندو مسلمانانو ورونو د وابیانو سرګرو ویکټوري اهل حدیث د جرابو د مسح دپاره 4 شرطونه ذکر کوي او بیا وایي چې کوم شرطونه چې په قرآن او حدیث کې راغلي دي هغه درته وایي زه وایم او یاد یې ساته. اول شرط دا ذکر کړی دی چې په هغو جرابو به مسح کوي چې کوم دی د چارندام نه وروسته اغوستي وي او دویم شرط دا ذکر کړی دی چې دا جرابې به پاکې وي. دریم دا چې د جنابت په حالت کې مسح نه کیږي په جرابو او څلورم دا چې په جرابو باندې به مسح مقیم 1 شوا روز کوي او مسافر به 3 شپې او 3 ورځې کوي. زه وایم چې د وابیانو سرګرو دغې لعنتي ویکټوري اهل حدیث د قرآن او د حدیث پسې دومره دروغ ویلي دي چې 3 ټریلیون نشي وړلی او د ده ړانده پیروان چې په نوم ځان ته د قرآن او د حدیث ټیکهداران وایي دومره م ورته نه وایي چې لعنتي خبیثه دومره دروغ خو وایه چې یو څه پرتوک خو بیا ورته جوړولی شي. خو زه وایم چې زه دا بم د الله له طرف نه دې لامذهبه ته استدراج وي چې دومره دروغ د الله او د الله د پیغمبر پورې تړي دومره زړور دروغ د قرآن او د حدیث پورې وایي او الله پاک بیا ورنه په دې دنیا کې شادو او خنزیر نه جوړوي. زه په چلنج سره وایم چې قرآن او حدیث خو ډیره اوچته خبره ده که د نریو جرابو په باره کې دا ستا شرطونه دې راته د انګریزانو نه په کوم مخکیني کتاب کې وښودلم زه به درته انعام درکم. او عجیبه لا ده چې دا لامذهبه هغه شرطونو ته چې فقهاو د هغې متواترو احادیثو نه راخیستي دي کوم چې د موضوع د مسح په باره کې راغلي دي باطل شرطونه وایي او وایي چې دا شرطونه نه په قرآن کې راغلي دي او نه په حدیث کې او بیا د قرآن او د حدیث پورې د ځان نه 4 دروغ تړي. لعنت الله علی الکاذبین. نو زه خو اول د لامذهبه ته وایم چې دې لامذهبه د اجماع د قید په پرېښودلو سره اول د خپل جهنمي والي ثبوت پیش کړو او دویم دا چې دا شرطونه چې دا فقهای ذکر کوي دا خو د هغې متواترو احادیثو نه راخیستي دي کوم چې د موضوع د مسح په باره کې راغلي دي. او دریم دا چې د تابعینو سردار سعید بن المسیب او حسن بصری رحمهم الله فرمای چې یمسحو علی الجوربین اذا کانا سفیقین. او څلورم دا چې دا قید خو امام ترمذی رحمه الله په خپل کتاب کې د لوی محدثینو او د لوی امامانو را نقل کړی دی. نو په دې مختصر کلیف کې د خپل دوزخي والي 2 ثبوته پیش کړي دي. یو دا چې د اجماع قید پرېښی دی او دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې پکې 4 دروغه تړلي دي.
دا په یو حدیث کې هم نشته چې په هغو جرابو به مسح کوي چې کوم د چارندام نه وروسته اغوستي وي. دا د جرابو په باره کې نه دي خلک. دویم دام په یو حدیث کې نشته چې دا جرابې به پاکې وي. دام په هیڅ حدیث کې نشته چې د جنابت په حالت کې په جرابو مسح نه کیږي. او دام په هیڅ حدیث کې نشته چې مقیم به په جرابو باندې یو شواروز مسح کوي او مسافر به 3 شواروز ور باندې کوي. دا د دروغو د لامذهبیت د نیټورک د دروغو د کارخانې شرطونه دي چې د الله او د الله د پیغمبر پورې تړي. د مسلمانانو په کتابونو کې چرته د په جرابو باندې د مسح ذکر پیدا کېده نو د مسح پوره شرطونه بم د مسلمانانو په کتابونو پکې ذکر شوي، لیکن په جرابو باندې مسح د مسلمانانو طریقه نه ده. لہذا د مسلمانانو په کتابونو کې په جرابو باندې د مسح شرایط نه دي ذکر شوي. په موضوع باندې مسح د مسلمانانو طریقه ده، لہذا پوره شرایط د مسلمانانو په کتابونو کې ملاویږي.